ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مومن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام نو فرضه زده کړه د اسلام نو فرضه نور کړه د تلا بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه په ژوندۍ بڼه پیلوم. خالجانه په ژوندۍ بڼه مې ځکه ویلې چې ځینې دوستان ماته د ځینې ولایتونو نه ټلیفون کوي، هغوی څه بدې اوازې اورېدلې دي. الحمدلله زه روغ یم، څه مشکل و الله رب العزت هغه په خیر تیر کړه، الله رب العزت موږ ته ژوندي ویستلي یو. نو ستاسو دعاګانې غواړم چې زموږ په حق کې دعاګانې کوئ، دا زموږ هدف دی، دا زموږ لاره ده او دښمن دې په دې باندې خبر وي تر څو چې یو څاڅکی وینه هم زموږ په بدن کې وي، زموږ په وجود کې د حق وینا او تبلیغ او دعوت دا زموږ وظیفه ده، کلی هم پرېښودلی نه شو. دښمن دې ښه په دې باندې خبر وي. اوس الحمدلله زه روغ یم، خپرونې ته راغلی یم، ستاسو دعا غواړم. اوس به راشو پیغامونو لړۍ ته پیغام واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، ستړي مه زما پوښتنه ده. موږ شپږ وروڼه یو او یو وراره راسره دی. د پلار د دنیا څخه موږ ته د پلار د دنیا څخه چې میراث ګڼل کېږي هغه څخه یو څه روپۍ موږ اخیستې دي او موږ مزدوري ته کړې ده. په دغه کې تقریبا 10 کاله موږ فارغ شوي ده. یو دا وراره او د شپږ وروڼه، په شپږ وروڼو کې هغه یو په صدقه باندې اخلي، 5 وروڼه او یو دا وراره. موږ دا مزدوري کړې ده. اوس په دې کې دغه وراره ته حق ورکول کېږي، دغه د 10 کالو په جریان کې چې دی زموږ سره فارغ شوی دی، په دغه کې دی حق لري او که نه لري. په دې کې دی مزدوري حق لري، په دې کې دی حق لري. که په دغه باره کې موږ ته څه معلومات راکړئ. دا ستاسو وراره چې د دې پلار وفات شوی، که د پلار وفات یې د ستاسو د پلار د وفات نه وروسته شوی، دا په ټول هر شي کې تاسو سره شریک دی. هغه متروکه مال چې د پلار نه منقول یا غیر منقول چې پاتې دی، لکه څنګه چې تاسو په دې کې حق لري، همدارنګه د ستاسو وراره حق لري، خو دا په هغه وخت کې که د دې پلار د ستاسو د پلار د وفات نه وروسته وفات شوی. اما که د دې پلار د پلار په ژوند کې وفات شوی، ځینې البته د میراث علما دا محروم ګرځوي، خو لکن اوس چې کومه مدني قانونونه جوړ شوي بیا هم هغو ته مغه حق ورکوي. نو تاسو سره شریک دی. بل پیغام وواورو. سلامونه حاج مولوي صاحب تاسو ته او د رکوجا راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته د زړه له تله سلام. نو اوس خوشحال درسره پلین کېمه د لښکرګاه د ښاره نه خدای چې روغ جوړه پیدا مې پیغام مې زموږ پلار وفات شوی دی. اوس غواړم چې زموږ مور ډېره سخته په عذاب ده، ایا کولی شي د کوره وځي که یا نور مو شایسته وخت نه ضایع کومه، ډېره زیاته مې حالت من. خدای دې ملشن. عدت کې ښځې ته دا جایز نه دی چې هغه ډول یا سنګار وکړي، هغه بنګړي واچوي، هغه یا ښایسته جامې واغوندي، خوشبویي ولګوي، رانجه واچوي، یا همدارنګه خوله سره کړي، یا سر کې تیل ولګوي، همدارنګه سر ږمنځ کړي، نکریزې ولګوي، یا وریښمینې جامې واغوندي، یا همدارنګه هغه جامې واغوندي چې په هغو کې ګلونه وي. داسې معمولي کپړې دې واغوندي چې په هغې کې زینت نه وي. البته سر وینځل یا غسل کول عدت کې جایز دي. هغه زموږ خور یا مور چې خاوند یې وفات شوی کولی شي چې خپل سر وینځي، همدارنګه غسل وکړي، او سر کې که درد زیات وي نو کولی شي چې په هغه سر کې تیلم استعمال کړي. د ضرورت په وخت کې البته غټو غاښونو والا ږمنځ
هغه ګومنځ چې د هغې هغه غاښونه غټ غټ وي، یعنې څوکې غټې غټې وي، د ضرورت په وخت کې کولی شي چې هغه استعمال کړي، خو بغیر د ضرورته د سر نه ګومنځ کوي. همدارنګه د علاج په طور کولی شي چې رانجه ولګوي، مګر رانجه د شپې لګوي او د ورځې د صفا کوي. همدارنګه د عدت په دوران کې کور نه وتل جایز نه دي، خو زموږ فقهاو لیکلي البته که دا ښځه چې خاوند یې وفات شوی دومره غریبه وه چې د ژوند تیرولو لپاره څه هغه سره نه ول، نو پرده کې د دننه محنت او مزدوري کوي، لکن د شپې به بیرته کور ته راځي او شپه به په کور کې تیروي. همدارنګه زموږ فقهاو دا لیکلي که هغه بیماره شي او مریض وي نو علاج دپاره حکیم او ډاکټر ته تللی شي، دا مشکل نشته، خو بغیر د ضرورته به د خپل د کوره نه وځي. بل پیغام به واورو. حضرمون علیکم گفته و مکتبی محمد یعقوب حکمت گریشن ساوی یو پشتان لرم هغه دا چې کله مړی وشي نو دی ناپاکه وي او تر ده باندې ځینې څادرونه اوارې دي پر هغه باندې د قرآن یا د نشان آیاتونه نوشته وي، مثال آیت کرسي شریفه پر څادر نوشته وي پر دغه مړي اوروي، یعنې د غسل مخکې دا جایز دی که یا؟ سلام علیکم. مستري صاحب دا به درته ووایم چې په هغه وخت کې مړي ته غسل ورکړی شي، پاک وي او مقبرې ته وړي، په هغه وخت کې دا کارونه بدعت دي چې په هغه باندې هغه څادرونه واچوي چې په هغه باندې آیات قرآني لیکل شوي وي. زموږ ګڼو فقهاو په دې هکله لیکنې کړي، رد المختار، همدارنګه خانیې، قاضي خان، فتاوای هندیې، ټول په دې باندې لیکل کړي دي. دا خو لا پرېږده چې هلته هغه مړی بې اودسه وي یا د جنابت په حالت کې وي، په هغه باندې څادرونه واچولی شي. حتی په هغه وخت کې چې دې ته غسل ورکړی شي او روانوي مقبرې او قبرستان طرف ته، هله دې په دې باندې هغه څادرونه نه اچوي چې په هغه باندې د قرآن آیتونه لیکل شوي وي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. زه محب الله د کندهار ولایت څخه ستاسو پیغام یم. د محترم مولوي صاحب څخه زما دا دوه سواله دي. یو سوال مې دغه دی چې د شیا او د سني نکاح څنګه ده، او بل سوال مې دغه دی چې د قهر او د غصې په وخت کې کفر وکړي، شکنځل وکړي پیغمبرانو ته او کفر وایي چې زه کافر یم. دغه دوه سوالو جواب دی محترم مولوي صاحب دی. والسلام. هغه اهل تشیع چې هغه د شیخینو په حق کې سپکاوی وکړي، هغو ته شکنځل وکړي یا په هغو باندې لعنت ووایي، لکه ابوبکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنه باندې دا کافر دي. فاتار خانیې، قاضي خان، رد المختار په دې باندې لیکل کړي دي. همدارنګه هغه اهل تشیع چې د حضرت عایشې رضی الله عنها په پاکی باندې قائل نه دي، په هغو باندې تهمت لګوي چې د هغې پاکی او براعت د الله په کلام باندې ثابت دی، هغه هم کافر دي. نو دا خو کافر دي، کافر سره خو اصلا نکاح نه کېږي. بیا هم که داسې اهل تشیع ورونه ول چې په شیخینو باندې لعنت نه ویلي، همدارنګه صحابه و شان کې سپکاوی نه کوو، شکنځل نه کوو، بیا هم زموږ معاصر فقهاو، معاصر فتاواو او فقهاو دا لیکلي چې دوی سره باید نکاح ونه شي. او هغه څوک که په عادي حالت کې یا د قهر او د غصې په حالت کې کفري الفاظ ووایي کافر کېږي، ښځه پرې طلاق کېږي، بیرته که مسلمان شي مسلمان کني په کفر کې به باقي، که مسلمان کېږي بیا به تجدید د نکاح د خپل ښځې سره کوي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نجیب الله حقانی د درونټې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه خپل سلامونه تاسو ته او د ورکوزي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مسله دا ده چې د یو سړي نه د ماسپښین سنت پاتې شي، جمع ودرېږي، نو وروسته چې دغه سنت ګرځوي، نو آیا دغه سنت په خپل سنتیت باندې باقي پاتې کېږي او که نه؟ سره له دلیل نه بیان کړی. کامیابي مو غواړم. جزاک الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو کامیابي هم د الله نه غواړم. نو ځکه امام محمد رحمه الله وایي که د چا نه 4 رکعته سنت د ماسپښین مانځه پاتې شول، وروسته د جمع نه چې سنت کوي اول به 2 رکعته کوي، بیا 4 رکعته، ځکه چې هغه 4 رکعتو د خپل محل نه تغییر خوړلی دی او هغه 2 رکعت په خپل محل کې دي، نو هغه دې په خپل ځای باندې وشي. او زموږ اکثره فقها دا وایي تاسو فتح القدیر وګورئ چې سنت کله د خپل محل نه تغییر وخوري هغه نفل مطلق ګرځي. اگر که ځینې فقها وایي چې دا په سنتیت باندې باقي دي، خو اکثره فقها دا وایي چې سنت کله د خپل محل نه تغییر وخوري هغه نفل مطلق ګرځي. دغه مسله احناف د سحر په سنتو کې هم وایي چې کله سحر سنت تاسو نه قضا شول، نو هغه به د سحر مانځنه وروسته متصل نه کوئ، ځکه چې سنت د خپل محل نه تغییر وخوري نفل مطلق ګرځي او نفل د سحر د مانځنه وروسته نه کېږي، نو ځکه به د هغه طلوع د هغه قضایي د طلوع نه وروسته راوړئ. بل پیغام واورو. اجمالي صاحب محترمه څخه دا پوښتنه کوم چې د جنت هغه ډبره دنیا ته راغلې، د هغې ډبرې نوم څه شي دی او په کوم ځای کې ده؟ د هغې ډبرې نوم دی حجر الاسود او ځای دی په کعبه کې.
چې کله تاسې لاړ شئ کعبې ته الله بوزه د دروازې تر څنګ لګېدلې ده هلته چې کم ځای د دروازې او د هغه ترمنځ دی هغه ملتزم دی نو په هغه کونج کې که تاسو وینئ هلته حجر الاسود لګېدلی نو جنتي تیږه حجر الاسود ده او په کعبه کې لګېدلې ده. یو بل پیغام به واورو بیا به دمې ته راشو. محترم حاجي مولوي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم حاجي مولوي صاحب زما سره یو دوې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې مولوي صاحب د فرض او د سنت په منځ کې نفل کېږي که نه کېږي، او دویمه پوښتنه په دې ډول ده کریم یعنې د غاښو برس دا څنګه د دپاره میکرو دی که نه دی؟ بله پوښتنه نه لرم، ډېره زیاته مننه. خدای په امان. که چا نفل کړي وي سنت یې کړي وي په کور کې نو چې جومات ته راشي بیا تازه اودس وکړي نو تحیت الوضو هم کولی شي، تحیت المسجد هم کولی شي. اما عام نفل دی د فرضو او د سنتو ترمنځ نه کوي. تحیت المسجد تحیت الوضو کولی شي خو عام نفل دی د فرضو او د سنتو ترمنځ نه کوي. او د کریم استعمال چې پاک وي زنانه او نارینهو لپاره په دې کې کم مشکل نشته دی. نو قدرمنو اورېدونکو که تاسو غواړئ چې رښتینې مومن خپرونې ته پیغام پرېږدئ نو په خپل ټلیفونونو کې لومړی 456 شمېره ډایل کړئ اوکې یې کړئ. د هغه نه وروسته 26 شمېره ډایل کړئ خپل پیغام موږ ته پرېږدئ. اوس به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. ژوند د خوشحالیو زړه ده، سکون سکون پکې ویده ده. ژوند د خوشحالیو زړه ده، سکون سکون پکې ویده ده. خفګان خفه کړي مرمر په منډه ځینه ستا په تاریکو کې ډېر خوندونه دي، ستا په تاریکو کې ډېر خوندونه دي. خوښ مې پیغمبر ستا ملنګ ملنګ خویونه دي، ستا په تاریکو کې ډېر خوندونه دي، ستا په تاریکو کې ډېر خوندونه دي. ټولې خبرې دي خوږې دي، هم ملغلرې دي فایدې دي. ټولې خبرې دي خوږې دي، هم ملغلرې دي فایدې دي. ډېر درنې دي قیمتي قیمتي دي نه ستا په تاریخو. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بیا هم راشو ستاسو پیغامونو ته. بله سلام علیکم مولوي صاحب. مولوي صاحب ما اول سوال دغه دی چې زه د هلمند ولایت کې ستاسو سره په تماس کې یم، نوم مې مریم ده. زما دغه اول سوال دغه دی چې معجزې ډېرې پیدا کېږي او په دغه هلمند ولایت کې موږ ژوند کوو. دلته په بانجانو کې د الله جل جلاله او محمد صلی الله علیه وسلم نوم راوتلی او په هندوانه کې د الله جل جلاله نوم راوتلی او د انجلۍ پر مخ هم د الله جل جلاله او د محمد صلی الله علیه وسلم نوم راوتلی. د دغه مطلب چې د مولوي صاحب د دغه معجزې مطلب. او دوهم سوال مې دغه دی چې آیا دغه ویښتان غچ کول هم ګناه لري، وریځې کول هم؟ د ډېر ملایان چې مې اورېدلي خو بیا هم معلومات در څخه غواړم مولوي صاحب. او درېیم سوال مې دغه دی مولوي صاحب چې په کفات وي که سنتي څوک یا ناست یا په ولاړ کم صورت یې هېر سي ووایي چې رکوع ته ځي ویې وایي فرق لري که یا بېرته د سره لمونځ وکړي که یا هغه لمونځ یې صحیح دي هغه ځلې چې صورت یې په یاد شو ویې وایي بېرته رکوع ته ولاړ شي. بس مولوي صاحب وسلام. ښه او ښه چارې درته غواړم مولوي صاحب. ژوندی اوسئ. د ټولو مسلمانانو سره خدای د توان توفیق نور هم درکړي چې د اسلام په لاره کې همیشه داسې خلک غلط لار ته ښه لار ته راولي. مننه مولوي صاحب. د خدای په امان. ستاسو نه هم مننه د الله رب العزت نه ځان ته او ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو ته د هدایت غوښتونکی یم. دا کم ځایونو کې چې البته په هندوانه کې یا د هغې جنۍ په مخ باندې یا په نورو څیزونو کې د الله او د الله د رسول یا په کاڼي کې لیکل کېږي او موږ یې وینو په سترګو باندې، دا د الله رب العزت د قدرتونو نښې دي چې خپلو بندګانو ته دا ورښیي. کله الله رب العزت په آفاق کې، کله الله رب العزت په ځمکه کې او کله په خپلو نفسونو کې د خپل قدرت نښې او نښانې بندګانو ته ورښیي. په دې کې هیڅ کم شک نشته، دا د الله د قدرت نښې او نښانې دي چې بندګانو ته ورښیي چې د الله نه ویریږئ. او خویندو لپاره د ویښتو قینچي کول، هغه قینچي کول چې د مخې نه قینچي کوي
البته چې یا پیکی ورته وي یا د هلکانو سره ځان مشابه کوي، په داسې ښځو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. حدیث شامی رد المختار را نقل کړی دی. او هغه ښځې چې وریځې اڼوي رسول الله هم په هغو لعنت ویلی دی. کومه ښځې چې وریځې اڼوي یا هغه ښځې چې خالونه لګوي، هغه ښځې چې د غاښونو په منځ کې فاصله پیدا کوي، په دې ټولو باندې محمد رسول الله لعنت ویلی دی. نو په دې هیله چې زموږ خویندې د لعنت نه ځان بچ کړي، ځان ته هغه اعمال او هغه کړنه غوره کړي چې په هغه باندې الله او د الله رسول راضي کیږي. ضم د صورت په رکات کې دا واجب دی. لکه تاسو 4 رکاته سنت یا نفل کوئ، په هر رکات کې به د سورې فاتحې نه وروسته تاسو یو صورت وایئ، خو که د ستاسو نه صورت هیر شه رکو ته لاړئ بیا به نه راپورته کوئ، خپل مونځ به وکئ، په آخر کې به سجدې سهوه وکړئ، او که سجدې سهمه ونه کړه مونځ هم ناقص دی، مونځ به د سره بیا راګرځوئ. بل پیغام به واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، څنګه یې؟ ښه جوړ په خیر. مولوي صاحب د دوست په ځای کې کمپنۍ دی، حیوانانو نقشې دي یا د انسانانو سترګې لاس یې په زر کې په جیب یې مصرې کېږي او که یا او ما وخت کې د زرو شام په 10 زره پاته پرې و دغه رانیولي دي او اوس په ګرانه بیاخستې دا څنګه د دې کې غصد نه راځي، اوس په شلو پکې ځي د دې کې غصد نه راځي. د خدای په امان هغه والی یا هغه ګوتمۍ چې په هغې کې د بوتانو عکسونه وي، هغو سره مونځ مکروه دی. زموږ فقهاو لیکلي دا ضرورت هم نه دی. کیدای شي داسې ګوتمې او داسې والی ځان ته واخلئ چې په هغې کې اصلا د بوتانو تصویرونه نه وي، او هغه زر چې تا په 8,000 او 9,000 اخیستي اوس قیمته شوي دي، خرڅ یې کړه. هسې ښځې پیسې ځان سره ساتي نو ذخیره یې کوي، ډېره به ښه وي، درته کوم مشکل نشته. بل پیغام وغواړو. السلام علیکم مولوي صاحب، ما دغه پیغام دی ځکه چې تا د پرون په خپرونه کې وویل چې معنا داسې شیخان یا د خدای تعالی او دستان د ښکنځل کول معنا د کفر دی. مولوي صاحب دغه خلک څنګه په دې پسې موږ باید تهمت وایي چې دا یا په 50,000 روپۍ تعویض کوي یا زه دغه وینم پوچې وینم یا درواغ غواړي غویې غواړي. زما دا پیغام خدای دې وشته جوړ ورور. ما ګوره د خدای دوستان ویلي دي، حقه علما هم ویلي چې څوک هغو پسې بدرد وایي. ما د خدای دوستان ویلي، ډاکوان او غله مې نه دي ویلي. دا څوک چې تاسو نه په تعویض 1,50,000 اخلي دا ډاکوان دي. ګوره یا غویه در نه غواړي، پسه در نه غواړي، بس دا ستاسو پیسو ته یې جل جوړ کړی دی. دا د خدای دوستان هم نشي کېدلی، شیخان هم نشي کېدلی، علما هم نشي کېدلی. دا بدبخته خلک دي په ټولنه کې. بل پیغام به واورو. السلام علیکم، جاوید احمد د هلمند ولایت څخه په تماس کې څه وایم. اول سلامونه اجمولي صاحب ته وایم، بعد سلام. زما دغه یوه پوښتنه ده، کله چې سړی رکوع سجدې ته کښته سي او پر سجده سي، دا چپه پښه بعضې انسانان د حدت لري، چپه پښه پورته کوي د مځکې ته. که په راکړه تاسې موږ معلومات راکړئ چې مانځه ته کوم نقص رسي، تاوان رسېږي که یا؟ وسلام، د خدای په امان. وعلیکم السلام. سجده په 2 اندامونو باندې فرض ده چې په هغو اندامونو کې پښې هم شاملې دي. که د سجدې په حالت کې د چا پښې اوچتې وي د هغه مونځ اصلا نه کېږي ځکه فرض ادا نه شول. اما که چا سجده وکړه خو ځمکې پښې په ځمکه لګېدلې وي، بیا لږ پورته شوې، د دارالعلوم دیوبند فتاوا لیکلي چې مونځ به وشي، خو بهتره خبره دا ده چې ډېر پابند اوسي په دې کې چې د سجدې په حالت کې د هغه پښې په ځمکه باندې لګېدلې وي. که پښې د سجدې په حالت کې دواړه د ځمکې نه پورته وي نو فرض ادا نه شوه، سجده یې ونه شوه. بل پیغام وواورو. السلام علیکم ورحمت الله. زه محمد ولی مینوال د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دا یو 2-3 پوښتنې دي محترم اجمولي صاحب. اوله پوښتنه مې دا ده، که موږ په امام پسې ولاړ یو او هغه په لمانځه کې دواړې پښې په رکعت موږ نه صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ دغه مسله به مینوال صاحب چې اوس مې د مخکیني اورېدونکو ته په تفصیل باندې بیان کړه. که امام په سجده کې دواړه پښې پورته کړي نو سجده یې ونه شوه، چې سجده ونه شوه مونځ ونه شه، نو چې مونځ د امام ونه شه د مقتدي مونځ به چېرته وشي؟ بل پیغام واورو. ما دا پوښتنه لري مولوي صاحب نه چې مور ډېر حق لري که پلار؟ که موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته متوجه شو، کله چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه کیږي چې چا سره نیکي وکړو وای مور سره، چا سره نیکي وکړو مور سره، چا سره نیکي وکړو مور سره، په 4م ځل بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار یادوي. هغه څوک چې صاحب د اولاد دی هغه ته معلومیږي چې مور د خپل اولاد سره څومره زیار او څومره تکلیف وباسي. خو متاسفانه باید ووایم چې ځینې اولاد بیا هم دومره بدبخته وي چې هغه د خپل مور په قدر او په قیمت باندې نه پوهیږي. مور د اولاد لپاره لوی نعمت دی. راشئ د دې نعمت نه استفاده وکړئ، د مور خدمت وکړئ، د مور دعاګانې واخلئ او مور ته متوجه اوسئ چې مور ته تاسو ته څه وایي. د مور مخ ته چې تاسو ګورئ دا عبادت دی تاسو لپاره، یعنې د مور حق په پلار باندې څو چنده زیات دی. بل پیغام واورو چې دا زموږ اخرنی پیغام دی. السلام علیکم. مولوي صاحب محمد صابر افغان یم له کندهار ولایت نه.
او ستا څخه مو دغه پوښتنه ده حاجي مولوي صاحب که چیرې یو څوک د خپل لور یا خپله خور په ډېرو پیسو سره ورکوي یا په ډېرو دغه سره ورکوي تاسو د دغه په باره کې څه وایئ حاجي مولوي صاحب دغه د اسلام له جهته د اسلام له مخې دا روا او که ناروا ده خو اصلي مقدار یې ورته ووایاست حاجي مولوي صاحب تاسو څخه ډېره مننه لومړی ځل بیا نور تبسونه سره کوي مننه افغان صاحب ستاسو د پیغام نه په دې مسله باندې څو وار زه غږېدلی مهر چې دی زموږ د خویندو حق دی هغه څوک چې توان لري هغه د مهر وسپاري زموږ خویندو ته که هغه مهر معجل وي او که مهر مؤجل وي دا حق د دوی دی دا حق نه د دې د پلار دی نه د ورور دی چې په دې باندې 15 لک او 6 لک روپۍ واخلي هغه جیبونو ته واچي یا په هغو باندې دوکانونه جوړ کړي هغه ځان ته مصرف کړي زموږ خویندو چې کله مهر واخیسته بیا حق لري چې هر چا ته یې ورکوي یا د خپل خاوند ته یې سپاري اما نن خاوند ته یې بخي چې 10 لکه 15 لکه چې هغه بیچاره ځوان 10 کاله مزدوري کوي هغه پیسې نشي پیدا کولی دا ظلم او بدبختي ده الله دې دا بد رواجونه او بد دودونه زموږ د ټولنې نه ورک کړي اما رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترینه نکاح او پر برکتترینه نکاح هغه ده چې په هغه کې مهر کم وي او دا یې ویلي چې د 10 درهم او شرعي درهمو نه کم مهر نشته دا 10 درهمه او د دې نه اوچت چې د چا توان وي دا نه چې په چا باندې ظلم او زیاتی وشي او هغه د څاروو په شان خرڅې شي نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ ذکر د څښتن خبر درود په مصطفی نازنین ځان جو کړی